د ګیلمن وزیر د جنازې باره کې تازه ترین اپډیټ مخې ته راغلی دوستانو. دغه تازه ترین اپډیټ تاسو ته درکوم چې د جمعې په ورځ باندې سبا 4 بجې د هغه په وزیرستان کې جنازه کیږي. یعنی هغه د مړی چې کوم دی اوس د پېښور په لاره باندې به بیا بنو ته ځي، د بنو د لارې نه به همداسې ځي وزیرستان ته. او په دې دوران کې منظور پښتین په ټولو پښتنو باندې غږ کړی دی چې ټول لوسونه راوځي د ګیلمن وزیر مړي سره یو ځای شي او تر وزیرستان یې بدرګه کوي، ځکه چې هغه د دې پښتنو د حق دپاره، د دې پښتنو د حقوقو دپاره په ټول پاکستان کې به ګرځېدو، منډې ترړې وهلې د همدې حقوقو دپاره، د همدې غږ دپاره. هغه د بحرین نه هم ډیپورټ شوی او په هغه باندې انتهایي ډېر ظلمونه شوي وو او یقینا چې اوس د هغه په مرګ باندې ټوله نړۍ خفه ده، ټوله دنیا په دې باندې خفه ده. څوک هم چې خبرېږي که هغه د هر زبان سره تعلق ساتي نو په دې مړي باندې خفه دي او د هغه په مړي باندې، د هغه په تابوت باندې د افغانستان کومه جنډه چې ده هغه خوره ده. دا ښایي چې د افغانستان سره ډېره زیاته مینه وه او هغه په خپلو شعرونو کې هم ویلي وو چې زما افغانستان سره ډېره مینه ده. نو په همدې وجه باندې د هغه په مړي باندې، د هغه په تابوت باندې هم د افغانستان بیرغ اوس مهال خور دی.